سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ نن درې نشي د 1999 کال د کم له 5 د 2021 کال د فبرورۍ له 23 سره برابره ده. په مولاروهي نیوز څخه د نن شپې خبرې ټولګې ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. هیواد کې د کورونا ضد واکسین بهیر نن ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ کې رسما پیل شو. د ځنډ وروسته دوحه کې د حکومت او طالبانو مرکچي پلاو ناسته کړې. کاناډا یې پر وړاندې غږ پورته کړی. چین کې د لږکیو اویغور مسلمانانو ټول وژنه. او کندهار کې د تسبو صنعت او د صنعتکارانو شکایت. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم بشپړ خبرونه. هیواد کې د کورونا ضد واکسین بهیر نن ورځ د ولسمشرۍ ماڼۍ کې رسما پیل شو. د هندوستان هیواد لخوا افغانستان سره د کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بهیر نن ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ کې په رسمي ډول پیل شو. د دغه بهیر د پیل په مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غني د هیواد لومړی میرمنې، د ولسمشر مرستیالانو، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو، کابل کې د هندوستان سفیر او د کابینې وزیرانو برخه اخیستې وه. د عامه روغتیا وزارت چرسنبالي وزیر وحید مجروح وویل چې دغه واکسین په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو او روغتیا پالانو ته تطبیق شي. ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خبریالانو، ملي پوځ، ملي پولیسو او ملي امنیت پر استازیتوب د ولسمشر پښتون کې د یادو ارګانونو یو کس ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شول. له ځنډ وروسته دوحه کې د حکومت او طالب مرکچي پلاو ناسته کړې. له یو څه ځنډ وروسته 13 ورځ دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکچي پلاو ناسته کړې. دغه ناسته د یادو ټیمونو د مشرانو او غړو ترمنځ شوې. د تیرې ورځې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پیل او همدا ډول د اجنډا پر جوړولو بحث شوی. ناسته کې د تماس ډلو ته دنده سپارل شوې چې د راتلونکي ناستې مسایل برابر کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ پر خپل ټویټر د شوې ناستې پخلی کړی. نوموړي ویلي نن ماښام د بین الافغاني خبرو د دواړو هیاتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ټاکل شویو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه ښایي. د خبرو میز یې پرېښودلی او د مرکچي پلاوي غړي د سیمې د هیوادونو په سفر بوخت دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د سولې په خبرو کې به امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې هیڅ راز معامله ونه شي. د نوموړي په خبره چې تیر کال د دفاعي ځواکونو لیکو کې 390 میرمنې جذب شوې دي چې له ډلې 80 تنه اماراتو او هند ته د نظامي زده کړو لپاره لیږل شوي دي. نوموړي چې ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې هیڅ ستونزه نشته. بشپړ حال په راپور کې. د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د سولې په خبرو کې به د هیواد په امنیتي ځواکونو هیڅ راز معامله ونه شي. میاخیل وایي تمه وه چې د طالب زندانیانو د خلاصون او سولې خبرو له پیل سره به تاوتریخوالی راټیټ او جګړې کمې شي، خو برعکس طالبانو د تاوتریخوالي په ډیریدو د امتیاز اخیستو فکر وکړ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس، ولسونه او حتی نړیواله ټولنه په هر ځای کې به شاید یو څه کم و زیات راشي، اما په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې معامله صورت نه نیسي. او دا په خپله یو لوی اطمینان دی د افغانستان ولس لپاره چې امنیتي او دفاعي قوتونو په خپل دغه کې پاتې کیږي. د ملي دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوس د هیواد 99% نظامي عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي او دوی د تجهیزاتو په برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. د په وینا چې د افغانستان دفاع وزارت دا مهال 240 سترې او کوچنۍ تیارې، کافي اندازه وسلې او مهمات او نور اړین وسایل په واک کې لري او ګڼ سرتیري په هیواد دننه او بهر په پوځي زده کړو بوخت دي. او اوس الحمدلله 90% زموږ عملیاتونه زموږ په خپله اردو پلان کوي، عملي کوي او 240 شاوخوا کې هلیکاپټرې او طیارې او دا شیان لرو یا غټ دغه چې دي. او دا په خپله موږ کولی شو چې هم د خپلو قواو ته اکمال وکړو، هم د هغې حمایت وکړو.
د ملي دفاع وزارت مسؤلینو طالبانو هغه ادعا چې د هیواد په ډیره برخه کنټرول لري بې بنسټه وبلله او په وینا یې چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په 90 سلنه خاوره حاکمیت لري او خپل فعالیتونه ترسره کوي. دوی همدارس زیاتوي چې تیر کال د هیواد په 2 ولایتونو او 132 ولسوالیو کې طالبانو د خپلو ډله ییزو بریدونو پر مټ غوښتل چې یاد ولایتونه ولسوالۍ سقوط کړي خو بریالي نشول. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلینو هغه تورونه بې بنسټه وبلل چې ویل کېږي د یادې ادارې د رئیس له لوري په دې اداره کې یوازې د یو قوم خلک ځای پر ځای شوي. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلین همدارس وایي چې په خواله رسنیو کې هغه راپورونه حقیقت نه لري چې یاده اداره د کریډټ کارت له درکه 90 میلیونه افغانۍ لګښت لري. بشپړ حال یې په راپور کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلینو هغه تورونه بې اساسه وبلل چې ویل کېږي د یادې ادارې د رئیس له لوري په دې اداره کې یوازې د یو قوم خلک ځای پر ځای شوي. د دې ادارې مشر شمیم خان کټوازي چې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال یې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې په یاده اداره کې هیڅ قومي تعصب نه دی پلل شوی او په وینا یې هغه تورونه بې بنسټه دي چې په دې اداره کې د مقرریو پر سر د قومي تعصب په نوم راپورته شوي. نورو برخو کې موږ داسې طرز العملونه جوړ کړي دي چې په هغه کې ملي وحدت تامین ده او تعصب اصلا د لار نشته پکې تعصب کې اوسي ځکه موږ ولسوالان د خپلې ولسوالۍ نه یو څوک مقرروي دي خلکو په خوښه او د هغه ولسوالۍ کې چې هر قوم زیات د هغه مقرریږي. موږ معاونین دي ښځینه معاونین یې مقرروو او موږ د خپل ولایت نه یو څوک مقرروو. موږ اوس د ښاروالانو د مالي او اداري معاونینو لپاره پروګرام موږ جوړ کړی چې د خپل ولایت نه نوموړي چې ملت ته د حساب ورکونې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې روان کال یې د دې ادارې 98 سلنه عادي او 88 سلنه پراختیایي بودیجه په مصرف رسولې. کټوازی وایي چې د کورونایي وضعیت سربیره یې د 1999 کال پر جریان کې د ښاروالیو په عوایدو کې 6 سلنه زیاتوالی راغلی او د 22 ولایتونو د ټولنیزو ښځینه مرستیالانو په ګډون یې د یوې نوې کړنلارې پر اساس 232 نوي ولسوالان ګمارلي او د سیمه ییزې حکومتوالۍ په برخه کې یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ولایتونو لپاره د ټولو مرستیالانو د بستونو رامنځته کول او په بادغیس، پنجشیر، جوزجان، زابل، سرپل، غزني، غور، کاپیسا، کندوز، کونړ، لغمان، لوګر، نورستان، نیمروز، پروان، ننګرهار، دایکنډي، بامیان او پکتیا ولایتونو کې د میرمنې د والیانو د اجتماعي مرستیالانو په توګه ګمارل. د نوې کړنلارې له مخې د هېواد په ولایتونو کې 232 ولسوالان په دندو ګمارل. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې مسؤلین همدارس وایي چې په خواله رسنیو کې هغه راپورونه حقیقت نه لري چې یاده اداره د کریډټ کارت له درکه 90 میلیونه افغانۍ لګښت لري. د مسؤلینو په وینا چې د کریډټ کارت له درکه د دې ادارې کلنی لګښت یوازې 30 میلیونه افغانۍ ده چې د هیواد ټولو 34 ولایتونو ته ځانګړی شوی. مطابق پالیسی و حکم رئیس جمهور کریدت کارت برای کارمندان دولت به نظر گرفته شده ولی مقداری که دست کرده او نیست مجموعاً 31 میلیون و چند صد هزار است که شامل این بخشا میشه. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې په وینا چې د پرانیستې حکومتوالۍ د ژمنو تطبیق د ښاروالۍ بودیجې د جوړولو پروسه کې د خلکو ګډون زیاتول او د ښاروالۍ عوایدو راټولولو د الکترونیکي سیستم رامنځته کول یې د روان کال مهمې لاسته راوړنې دي. د هرات دیني علما د مولوي انصاري په غبرګون کې امنیتي ځواکونه مسلمانان او غازیان دي. د هرات ولایت د علماو شورا او دغه ولایت د حج اوقاف په ریاست په ګډون لسګونه دیني علماو د مولوي مجیب الرحمن انصاري د تیرې جمعې ورځې خبرو ته غبرګون ښودلی او رد کړي دي. یادو دیني علماو له اوسني حکومت د ملاتړ په یوې ناستې کې ویلي چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي او همدا ډول یې د خپل پریکړه لیک په یوې برخه کې افغان امنیتي ځواکونه مسلمانان او غازیان بللي. د هرات ولایت د حج اوقاف رئیس عبدالخالق حقانی رسنیو ته ویلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه دغه خاورې بچیان دي او ورڅخه ملاتړ د هر افغان دنده ده. د هرات ولایت د ګذرګاه جامع جماعت خطیب تیره جمعه ویلي و چې د اوسني حکومت هر ملاتړ کوونکی یهود دی او په لویه ګناه کې شاملیږي.
د روهي نیوز قدرمنو کتونکو سم ځینې بهرني خبرونه. کاناډا یې پر وړاندې غږ پورته کړی. چین د لږکیو او غور مسلمانانو ټول وژنه کوي. له تیرو څو کلونو راهیسې هغه خبرونه او شکنجې رسنیدل شوي چې د چین حکومت یې په شینجین ایالت کې د لږکیو او غور مسلمانانو سره کوي. تازه د کاناډا پارلمان 13 ورځ په اکثریت رایو سره یو لیک تصویب کړی چې په هغه کې د غور مسلمانانو پر وړاندې د چین د حکومت پالیسي او کړنلاره یاد هیواد کې د غور مسلمانانو ټول وژنه بلل شوی. د چین حکومت په شینجین ایالت کې تر 1 میلیون غور مسلمانان په کیمپونو کې په زور اچولي او له انساني کرامت ورېخوا چارې پرې ترسره کوي. دغه مسلمانان د چینایي ځواکونو لخوا شکنجه کیږي. د چین حکومت همدا مني چې په شینجین ایالت کې د مسلمانانو لپاره کیمپونه جوړ کړي دي او زیاتوي چې دغه کیمپونه په دې پار جوړ شوي چې مسلمانان سخت رضای ته مخه نه کړي او دلته ذهنونه منځل کیږي. امریکا کې د کورونا وایرس د مړو شمیر تر 1.5 میلیون واوښت. په متحده ایالاتو کې د کورونا له امله د مړه شوو کسانو شمیر تر 500,000 واوښت. د امریکا ولسمشر جو بایډن په همدې مناسبت په سپینه ماڼۍ کې رسنیو پر وړاندې 1 دقیقه سکوت اختیار کړ او بیا یې په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د دغه اوبا د ختمولو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. په امریکا کې د کورونا له امله د مړه شوو کسانو سره د غمرازۍ لپاره به همداراز د یاد هیواد په ګڼو ایالتونو کې د 5 ورځو لپاره د امریکا بیرغ نیم ځوړند وي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا والا روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه.